امام نسائی رحمه الله یو روایت نقل کړي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي دي نشو نه ځان وساتئ ګوره دا د ټولو خباثتونو اصل دی یو انسان چې ډېره اوږده زندګي د الله بندګي کړې وه یو بدکاره زنانه په دې باندې مسلط شو عدل دعوت ورکړه چې زمونږ یو لانجه ده یو مسله ده ته ګواهۍ دپاره راشه دی دا خیالو چې ګواهۍ له مې بې چې ورالې د ګواهۍ دپاره ټولې دروازې ورپسې رابندې کړې ویل درې کارونو کې به یو کار کوې یا دا ماشوم دی دا به قتل کوې یا به ما څه بدکاري کوې او یا به دا شراب څکې د ده په ذهن کې د دې زنا د ګناه عظمت ډېر زیات و قباحت ډېر زیات و نو ویل زنا خو نه کوم او قتل هم د انسان قتل دا خو ډېر لوی جرم دی نو زه دا شراب به اوسکم بیا به تې توبه وباسم چې کله د شراب اوسکل نو ده کې هغه نشه را پیدا شوه ده د بدکارۍ اراده وکړه هغه زنانه ورته ویله چې بدکاري زه د تا سره نه کوم تر څو چې دا ماشوم قتل نه کړي هغه هم قتل کړه او بدکاري هم ورسره وکړله په دې سلسله کې دې ته مرګ راغلی چې د دې درېو ګناهونو مرتکب جوړ شو